که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک اوس راځم په ډیلیټ اکشن کوئري باندې کار کوم. دلته راځم ورته چې کریټ او بیا ورته هم چې کوئري مثال کوئري نیسم مثال دا کوئري مې ونیوله. اوس په ډیلیټ اکشن کوئري باندې کار کوم. دلته اوس مثال څو دي په دې ا کې یا راځم ډي ته. په ډي کې ګوره دا سورت کومه دلته ګوره دیز نه اسنډینګ سورت مې که څو ریکارډ دي یو دوه درې څلور د یو. زه غواړم په دې کې مثال د ډي ریکارډ څخه راشم دلته کوئري ته دا ټیبل راخلم دلته اچوم بیا ورته وایم چې کوئري دلته ورته وایم چې ډیلیټ اکشن کوئري سلیکټ کوم. دیز کې دا آیډي اچوم ورته وایم چې ډیلیټ یې کړم. دلته کریټیریا کې ورته وایم چې چوي ویر ګوره ډیلیټ ویر دا په دې شکل سره ورته وایم چې یوي هغه ته چکه ډیلیټ کړه. دا ویر کله چې مثال دا د ویر کلاس شو ډیلیټ ویر مثال که چېرته ویر کلاس نه وي او تاسو ورته چې ډیلیټ نو تاسو به ټول ریکارډونه د دې نه ډیلیټ کړئ بیرته ریټریف کولی نه شئ. بیا مثال که دا دلته تاسو کنډیشن ورنه کړئ او رن کړئ ډیلیټ مثال ټول به چک کړئ ډیلیټ کړئ. زه ورته یو وایم دلته ورته وایم چې رن کله مې چې رن کړه دې نه به څلور ریکارډه څه شي ډیلیټ شي. مثال وګوره څلور ریکارډه ډیلیټ شو. راځم همدا کار مثال د سیکویل په واسطه کوم. مثال دلته کوئري سیف کوم ګوره دا سیکویل دی دلته دا ته نه ډیلیټ کوم. ورته وایم چې تاسو دا هم کولی شئ چې ورته ولیکئ چې ډیلیټ او د ټیبل نوم ولیکئ مثال ډي او دا هم کولی شئ چې ډیلیټ فرام د کوم ټیبل نه ډي مثال د ډي ټیبل نه د دې نه ډیلیټ کړه. ورته چې ویر مثال ویر کلاس سره راځئ ورته چې ویر آی ډي دلته آی ډي دی او آی ډي ایکوال ټو 2 سره مثال ټرمینیټ کړه. دا د په دې شکل هم تاسو کولی شئ کنډیشن ورته ورکوئ او دا ډیلیټ کوئ. زه ورته وایم چې راځم دا مې سلیکټ کړ ورته وایم چې رن دا رن کلیک کوم. اوس ورته وایم دلته ګوره آی ډي وایي آی ډي کې په دې کې نشته که څنګه وایي زیرو ریکارډ ډیلیټډ. دلته مثال ګوره ا آی ډي دی څه دی ا انډرسکور آی ډي دی. دلته د دې لپاره دا میسج راکړو چې مثال دلته آی ډي نشته. ورته وایم چې ا انډرسکور آی ډي مثال په دې شکل سره. اوس راځم ورته وایم چې رن اوس ګوره وایي څلور ریکارډه ډیلیټ شو. ډي ته چې راشو ګوره څلور ریکارډه نور ډیلیټ شو. که زه دا کلوز کړم او بیرته مثال اوپن کړم دلته راشم ګوره دا څلور ریکارډه ته نه اته ریکارډه ته نه ډیلیټ شو. اته ریکارډه په دې ټیبل کې پات شو. دا چې څنګه تاسو ډیلیټ کوئري کاروئ دې کې تاسو ګوره مختلف دغه دلته اضافه کولی شئ. زه راځم یو څه نور دغه اضافه کوم پکې دا ا دی مثال دا ډي ټیبل دی. په هر یو کوئري کې مثال تاسو کولی شئ ګوره بي آی ډي دی او دی مثال بي ویلیو دی او ا ویلیو دی. زه دا ګوره 900 دی دا مثال دا بي ویلیو دی بي آی ډي به زه ورته ورواچوم. مثال په دې کې زه ورته وایم چې دا دې کې ویلیو مختلف دي. زه ورته وایم چې آی ډي څلوري خو ویلیو یې 1500 وي. راځم بیا ورته وایم چې کریټ کوئري ورته وایم چې ډیلیټ کوئري ډي راخلم دلته اچوم په دې ایریا کې د کوئري ورته وایم چې د دې آی ډي دا او ویلیو دا دواړه فیلډونه مې واچول. اوس دلته ویو کوم چې مثال دا وګورم ورته وایم چې آی ډي یا وي او دا فیلډ دغه چې دی ویلیو دا وي. موږ کولی شو چې مثال دلته دا بل آی ډي م راواچو مثال دا ا مثال دا ا آی ډي راواچو مثال د بي پر ځای ا راواچو دلته. اوس ورته وایم چې ویو مثال ته چې مې ویو کړو دلته ګورئ ورته وایم چې آی ډي 15 وي او
دغه د 200 وي دا ډیلیټ کا او بل ورته چې آی ډي شپږ وي او د 200 شپږ او 15 صحیح شو. اوس بیرته راځم ډیزاین ته ورته چې ویر آی ډي 15 وي او بل چې شپږ وي چې شپږ او د ویلو چې د بي ویلو مثلا 200 وي او بل چې 400 په دې شکل سره. اوس ورته چران دا و چې کې دوه ریکارډ به راته ډیلیټ کی. مثلا ګور دا ډیلیټ شو دا ډیلیټ شو مثلا دا او دا دواړه چې شو ډیلیټ شو دا ډیلیټ کوئری چې څنګه تاسو ډیلیټ کوئ خو د دې سره ډېر احتیاط کوئ د اپډیټ ډیلیټ د دې اکشن کوئری سره به ډېر زیات احتیاط کوئ ځکه چې دا چینج راوړي بیا بیرته باید هر وخت تاسو اکشن کوئری کار کوئ نو تاسو مخکې د دې نه چې اکشن کوئری کار کوي دا کوئریګانو باندې کار وکړئ. ماک ټیبل دومره خطرناک نه ده اپند اپډیټ او ډیلیټ کوئری چې ده مثال د باندې کله چې تاسو کار کوئ نو دا به چک کوي د خپل ډیټابیس بیک اپ به اخلي مثلا بیک اپ به تاسو سره بیا په دې باندې تاسو کار کوئ. مننه چې تر دې دمه زما سره وای دا ویډیو هم د نور ملګرو سره هم شریک کړئ چې ترڅو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي. خپل وړاندیزونه مو د کمنټ په برخه کې زما سره شریک کړئ. په خپله ژبه مو مهارتونه پورته کړئ. مایکروسافت اکسس په پښتو ژبه